ولې زر سپینېږي نن سبا د ځوانانو ویښته نو یو څو داسې غټې وجې زه تاسو ته ښیم چې نن سبا د ځوانانو چې کوم ویښته دي هغه زر سپینېږي چې په هغې کې د ټولو نه اوله غټه وجه دا ده چې د چا په خاندان کې ویښته زر سپینېدلو مسله وي نو د هغوی ویښته زر سپینېږي. دویمه غټه وجه دا ده چې زموږ کوم خوراکونه دي نن سبا په هغې کې د ویټامین B12 کمی وي، د آیرن کمی وي، د کاپر کمی وي او د زنک کمی وي، یعنې د دې طاقت کم وي چې د هغې د وجې نه هم نن سبا د انسانانو ویښته زر سپینېږي. درېیمه غټه وجه یې دا ده چې څوک د ډېر وخت نه سټرس کوي، یعنې په خپلو دماغو په مغزو باندې بوج ساتي، ټینشن کوي، نو د هغې د وجې نه هم ویښته زر سپینېږي، کوم ته چې کرونیک سټرس ویلی شي. او څلورمه وجه دا ده چې چاته بیماري وي په جسم کې، یعنې کما چې د غور بیماري کچرې هغه ورته وي، یا مونږ چې په پښتو کې ورته برګې مرض وایو، کوم ته چې ویټالیګو وایي هغه وي ورته، یا کچرې د انسان په وجود کې هغه طاقت چې د انسان وجود د بیمارو نه بچ کوي و هغه طاقت کې یعنې سرکشه شي او لیونی شي او په خپله د هغه وجود خوړل شروع کړي، نو د هغې د وجې هم د انسان ویښته زر سپینېږي. او پنځمه وجه دا ده چې زموږ د ویښتو په جړلو کې دننه ځایونه دي کوم ته چې مونږ په میډیکل کې میلانوسایټ وایو، نو دا میلانوسایټ سیل چې کوم دي دا تور رنګ جوړوي، کوم ته چې میلینین ویل شي. نو کله چې په دې سیلونو کې خرابي راشي او دا تور رنګ کم جوړوي یا یې نه جوړوي، نو د دې د وجې هم زموږ ویښته سپینېږي. او شپږمه چې کومه وجه ده هغه دا ده چې کله یو انسان ته اکسیډیټیو سټرس وشي، یعنې دا یو داسې څیز دی چې زموږ په وجود کې دننه فری ریډیکل ورته وایي، دا یو کیمیکل دی چې زموږ صحت لپاره نقصاني دي. نو کله چې دا فری ریډیکل زموږ د ویښتو په جړلو کې کم دا میلانوسایټ دي کوم چې دا تور رنګ جوړوي، نو دا سیلونه چې خراب کړي یا یې وخوري، نو د هغې د وجې هم زموږ ویښته زر سپینېږي. نو کچرې ستاسو ویښته زر سپینېږي او ستاسو په وجود کې د طاقت کموالی وي یا د دې نورو وجو د وجو نه ستاسو ویښته سپینېږي، نو د طاقت دپاره یا د نورو وجو حل کېدو دپاره ما آلریډي ویډیوز اپلوډ کړي دي، نو تاسو زما په دې آی ډي کې هغه ویډیوز په تفصیل سره کتلی شئ.